د نن ورځې تر ټولو ډېر لنډ او مهم خبرونه د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. تازه خبرونه. ولسی جرګه وای ننګرهار کې د مور بم د هغې څېړلو لپاره د هیات تعیین شي. د ننګرهار په اچین کې د مور بم د استعمال او له امله یې خلکو ته د رامنځته شویو ناروغیو په تړاو تر راپورونو وروسته ولسی جرګه د دې بم د ناوړه اغېزو په تړاو د څېړنو غوښتنه کوي. امریکا او اروپایي هیوادونه یوې باوري سرچینې ویلي چې د بیجینګ بین الافغاني ناستې تر ځنډېدو وروسته امریکایانو او اروپایي هیوادونو هڅې چټکې کړي چې په جرمني کې بین الافغاني ناسته ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د ټاکنو ناندروی د حل لپاره نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزې ډلې پر یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. نورستانۍ زیاته کړه د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان دې د رایو بیا شمېرنې په پروسه کې همکاري ورسره وکړي. بلخوا د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د ټاکنو کمیسیون معلوماتي ناسته د اعتراض په ډول پرېښې ده. ولسمشر اشرف غني د ولسمشرۍ کاندید فرامرز تمنا د ولسمشر غني په مشرۍ له دولت ساز ټیم سره د خپل ګډ ائتلاف جوړېدو خبر ورکړ. دغه راز دواړو ټیمونو په ګډه خپره کړې اعلامیه کې پر ټاکنو کمیسیون غږ کړی چې ژر تر ژره دې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کرزی وای هیله ده دا ځل خبرې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لامل شي. د هیواد خوانی ولسمشر حامد کرزي په قطر کې د طالب او امریکایي پلاویو ترمنځ د پیل شوو خبرو ملاتړ کړی دی. امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپیر په تازه څرګندونو کې ویلي افغانستان دوی ته مهم دی خو د دې ترڅنګ د تهدیداتو ختمولو لپاره په ځینو نورو سیمو کې هم باید سرتیري ډیر کړي. سعودي عربستان د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وایي ایران هغه هیواد دی چې ټولې سیمې ته یې د ترهګرۍ ریښې غځولې دي. اسرائیل وای پر ایران هوایي برید له امکانه لري نه بولي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کدزش ویلي د دې لپاره چې ایران د تل لپاره له اټومي وسلو څخه لري وساتل شي نو پر دې هیواد بمباري له امکانه لري نه ده. دا کار به وروسته تر هغه وکړي چې یاد هیواد پر ځان نورې ټولې لارې وتړي. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.